سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. څېړنې ښیي چې په پاکستان کې د ناامنیو او وژنو ګراف لوړ شوی دی. د اسلام آباد د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په یوه راپور کې ویلي دي د روان کال لومړیو 9 میاشتو کې د تېر کال په پرتله د امنیتي پیښو کچه په بې مخینې ډول لوړه شوې ده. په راپور کې راغلی دی چې د 2025 کال یوازې په 3 رابعو کې شاوخوا 2414 کسان وژل شوي دي، حال دا چې دغه کچه په 2024 ټول کال کې 2546 تنه وه. د تېر کال لومړیو 3 میاشتو کې 245 کسان د بېلابېلو امنیتي پیښو له امله وژل شوي وو، خو د روان کال په همدغه موده کې بیا نږدې 900 کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد د څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په راپور کې زیاته شوې د 2025 کال لومړۍ رابعو 3 میاشتو کې ټول 345 امنیتي پیښې شوې دي چې پکې 890 تنه وژل شوي دي او 542 نور ژوبل شوي دي. دغه پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوي دي. د راپور د معلوماتو له مخې دغه شمېرې د تېر کال د لومړیو رابعې په پرتله نږدې 44% زیاتوالی ښیي. همدغه رنګه په راپور کې د کال 2مه رابعې هم د پاکستان پوځیانو لپاره مرګونې بلل شوې ده. د سرچینې په خبره له اپریل تر جون میاشتې د وژل شویو کسانو کچه 614 کسانو ته رسېدلې، حال دا چې تېر کال دغه شمېر 216 تنه و. د اسلام آباد څېړنو او امنیتي مطالعاتو مرکز په راپور کې زیاته شوې د 2025 کال په 2مه رابعې کې ټول 290 امنیتي پیښې رامنځته شوې دي چې له امله 615 تنه وژل شوي دي او 388 نور ژوبل شوي دي. دغه پیښې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، آزاد کشمیر او پنجاب کې شوي دي. د سرچینې په خبره د روان کال په 2مه رابعې کې د تلفاتو شمیر د تېر کال پرتله 19.7 زیاتوالی ښیي. همدغه راز د 2025 کال وروستیو 3 میاشتو کې بیا د تلفاتو کچې ته په کاتو پاکستاني پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ وې. په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د امنیتي پیښې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي چې له امله شاوخوا 900 کسان وژل شوي دي. شنونکي بیا په پاکستان کې د امنیتي پیښو لوړ ګراف ته په اشاره د افغانستان په ګډون یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو پر وړاندې د پاکستان له لوري د ناکامو سیاستونو تعقیب او خپله خاوره کې وسلهوالو ډلو ته د خوندي پټن ځایونو ورکول ګڼي. د نړیوالو اړیکو کارپوه نجیب رحمان شمال وایي تر هغو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپلو ژمنو او همدغه راز په پاکستان کې له ترهګرو ډلو سره په مبارزه کې صادقانه عمل ونه کړي، همدغه ناامنۍ به سرتسري شي او ټول پاکستان ته به وغځېږي. راپورونه ښیي چې پاکستان کې امنیتي پیښې وروستیو کې په بې مخینې ډول زیاتې شوي دي. د اسلام آباد د څېړنو او مطالعاتو مرکز اټکل کړی دی چې که په پاکستان کې اوسنۍ لړۍ دوام وکړي 2025 کال به د تېرو 10 کالونو پرتله د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال وي.